الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمندو محترمينو اوریدونکو د دنیا د ټولو ورځو څخه بهترینې ورځې د ذی الحجې یعنی د لوی اختر د میاشتې اولنۍ لس ورځې دي. اول دلیل د قرآن کریم څخه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. ترجمه: او قسم فسهار دی او قسم دی پلسو شپو. مفسر فرمایی والعظیم هغه لوی الله تبارک وتعالى چې خاوند عظمت دی. لا يقسم الا بعظيم، هغه قسم ناخلی مگر په داسې شي سره چې هغه خاوند د عظمت او د لوی درجې. هغه خاوند د عظمت او د لوی درجې وهي الايام المعلومات، هغه همدغه معلومې ورځې د لوی اختر د میاشتې اولنۍ لس ورځې دي چې الله تبارک وتعالى قسم ور باندې اخلي. باید موږ او تاسو په دې باندې پوه سو چې د دې ورځو په نزد د الله تبارک وتعالى څومره فضیلت دی او څومره عظمت دی چې الله تبارک وتعالى په دې سره قسم اخلي. قدرمند اوریدونکو د دغه ورځو د فضیلت لپاره همدغه یو حدیث شریف د جابر بن عبد الله دا کافی دی. دی مبارک فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر. صحیح الجامع یوله سودردیش. د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک فرمایل د دنیا تر ټولو بهترین ورځې هغه همدغه لس اولنۍ ورځې د لوی اختر د میاشتې دي. سبحان الله. مؤمنانو باید موږ او تاسو هم په داسې لوی سترګه او په لوی احترام سره و دې ورځو ته وګورو او د دوی قدر وکړو د الله جل جلاله په اطاعت سره او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت او اعمالو سره. د مسند احمد حدیث شریف ما من ایام اعظم ما نست من ایام، په ډیر تاکید سره د الله نبی فرمایي یو ورځ د ورځو څخه اعظم عند الله چې هغه دې په نزد د الله ډیره لویه وي ولا احب الی او چې الله ته دې ډیره خوښه وي من العمل تر عمل کولو فیهن په دې ورځو کې من هذه الايام العشر تر دغه لس ورځو. فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. تاسو په دغه ورځو کې د لوی اختر د میاشت په دې اولو لسو ورځو کې لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا ډیر ډیر وایست. راوی عبدالله بن عمر اوم جلد 240 نمبر حدیث شریف یا صفحه 240 د مسند احمد. د کال په ټولو ورځو کې چې مؤمنانو مسلمانانو څومره نیک اعمال کوي په دلیل د دې مبارک حدیث شریف په دغه لس ورځو کې چې کوم عبادات او اعمال صالحه کوي دا تر هغو ټولو بهترین دي او الله ته ډیر محبوب دي. د امام بخاری رحمه الله و دې حدیث شریف ته تاسو فهم واړوي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت کړی دي. د مبارک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. نستا یورز د ورځو چې په دې ورځو کې نیک عمل انسانان وکړي چې هغه دی و الله ته ډیر خوښ وي د دغه لس ورځو تر عبادت کولو. په دې لس ورځو کې عبادات د ټوله کال د ورځو تر عبادت و الله ته ډیر محبوب دي. صحابه فرمایي یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله. کم کسان چې د الله په لار کې جهاد په نور ورځو کې کوي آیا د دې ورځو عمل د هغه سړي د جهاد تر عملم و الله ته ډیر محبوب دي؟ قال ولا الجهاد فی سبیل الله. د الله رسول هو د نور ورځو
د جهاد عمل هم د دغه ورځو د اعمالو سره نه برابرېږي مگر الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء مگر نه یو هغه مجاهد چې په خپل نفس او په خپل مال سره د الله په لار کې ووځي او بیا سر او مال دواړه قربان کړي و کور ته په یوه شي سره هم رجوع نه کړي سبحان الله ای مؤمنه چې ستا د دغو ورځو عمل د مجاهد تر عمل هم و الله ته ډېر محبوب دی نو به ولې موږ غفلت کوو هېڅکله به غفلت نه کوو د دغه ورځو یو لوی عظیم مستحب عمل د عرفات د ورځې روژه ده د ابي قتاده ده الحارث بن ربعي حدیث شریف دا سواوري دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم الصفحة أو الرقم يولسو دشفته هذا حديث صحيح د عرفات ورځې روژه نیول د الله نبی فرمایي زه امید لرم پر الله باندې د دې چې د دې ورځې د روژې په نیولو سره به الله جل جلاله وروجاتي ته د یوه کال مخکې او د یوه کال وروسته ګناهونه ورورژوي او ورمعافي کړي او د آدابو څخه د دې ورځې حدیث شریف د ام سلمة رضی الله عنها چې دا فرمایي اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره رواه مسلم وإذا الله رسوله فرمایل چې کله تاسو د ذی الحجې د میاشتې هغه میاشت مو ولیدل او اراده د دې مو درلودل چې قرباني ادا کړي نو بیا خپل ویښتان او خپل نوکان مه اخلي بلکې د خپلې صفایي د دغه ورځو د راتګ څخه مخکې اهتمام وکړي د حجاجو مبارکانو سره تاسو مشابهت وکړي دا یو مستحب عمل دی د دغه ورځو نو مؤمنانو مسلمانانو نو شای و مؤمن مسلمان لره مفسرین او محدثین حضرات ټول فرمایي چې په دغه ورځو کې تاسو د دې 15 وخت لمونځونو په جماعت سره کوشش وکړئ نارینه او زنانه و په اول وخت کې خپل منځونه په خپل کورونو کې په اهتمام سره وکړي د هغه څخه وروسته خپل سنت اعمال مو ډېر عملي کړي او نفلي لمونځونه وکړي د قرآن کریم تلاوتونه وکړي او ذکر اذکار و مراقبه وکړي او مغفرت د الله څخه وغواړئ استغفر الله د خپلو ځانو دپاره د خپلو قریبانو دوستانو دپاره او ډېر دا کلمات ووایاست لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد او نفلي روژې ونیسئ بالخصوص د ذی الحجې د میاشتې د نهمې ورځې د عرفات د ورځې روژه چې د 2 کلونو ګناهونه رژوي د دې روژې خامخا اهتمام وکړئ ټولې روژې ونیسئ که نسئ نیولی مجبور یاست معذورین یاست د عرفات د ورځې دپاره په مکمله توګه د نهمې ورځې دپاره په مکمله توګه تاسو تیاری وکړئ الله تبارک وتعالی دې و موږ او تاسو ته دا توفیق را نصیب کړي چې موږ د دغه مبارکو ورځو احترام او قدرداني وکړو دا هغه مبارکې ورځ دي چې الله تبارک وتعالی په دې ورځو سره قسم اخلي د دې ورځې د ټوله کال تر ورځو افضل ترینې ورځ دي او د رمضان د اخرې عشرې شپې دا لشپې تر ټولو شپو بیا په ټوله کال کې بهترینې دي د دې مبارکو ورځو قدرداني احترام مؤمنانو مسلمانانو زموږ او ستاسو په صحیح نیت سره د عباداتو کول دي او د الله د رضا دپاره کول دي د خپلو قریبانو سره وسیله رحمي وکړي صدقات وکړي ذکر و اذکار و مراقبې وکړي او خوابدي خلک په خلا کړي د الله د رضا دپاره د خلکو اوبه ورپوره کړي الله تبارک وتعالی به ستاسو اعمال د مجاهدینو د اعمالو سره برابر کړي بلکې تر هغه به هم تاسو ته زیات ثواب درکړي په دلیل د هغه حدیث شریف چې و تاسو ته تیر سو وما علينا الا البلاغ المبين وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأمته أجمعين آمين